أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا ورکول شان نظم فخور باندې ویما چې زمونږ د خور سره ناروا سلوک کیږي هغه دا دی چې خور خو د رول نه ډېر زیات قدر د خپل پلار کوي خور خو د پلار سره د خوږې مینې اظهار کوي خور خو یو ډېر تنخوا نوکر دی کور کې کار کوي خور خو الله ته په خپل مور نه ګل ګزار کوي نو ته دغه خور د خپل دشمن له په سوره کې ورکې ما خپل ځان د بې غیرتو په شمېره کې ورکې دغه رشته د ننګ او پته او د سیالۍ خو نه ده دغه رشته د محبت او ورورولۍ خو نه ده دا خو انسان دی دا څه غوا میخه چیغۍ خو نه ده د خپلې خور او خپلې لور سره دومره بد مه کوه په دې تورسرې زنانه د ظلم حد مه کوه دا د اسلام او د پښتو نه کږه لاره نه ده دغه ستا خور دغه ستا لور تاسې حقداره نه ده دا ستا په کور او په جایداد کې حصهداره نه ده دغې ښځې به سم قدر د خپل مور کوو چې ته به ستړی وې په خپو به یې درله زور کوو ظالمه تا خپله بچۍ د ظلم نښه کړه ده ولې دې ختمه په جایداد کې ورته برخه کړه ده غټه کافره تا ګونډۍ په ځمکه خښه کړه ده اوس در په در خاورې په سر پردو کوټو کې ګرځي زوی بې غیرته دې مزې کوي لنډو کې ګرځي د ځان څه سوچ وکړه الله له به جواب ورکوي دغه پرچه به خامخا د احتساب ورکوي نن چې بوډا له دا ښایسته غونډه ګلاب ورکوي د دې زړه نشته دی د دې اګورمان نشته دی که نه په تا کې نښه د ایمان نشته دی زوی خو چې لږ شان رازرمې شي پلار او مور پرېږدي چې نصیحت ورته کوي نو کله کور پرېږدي چې واده وکړي نو بیا کله کور کې خور پرېږدي او ټوله چې پسه شي مجبور وایي د لور نښه ده اصیله خور د بې غیرته د لور نښه ده شعر دی چې رب ته خو ډېر مین ذات دي ته لایق د ډېر صفات دي ځمکه ستا د اسمان ستا دی ته خالق د مخلوقات دي په دې ټولو باچیانو د خالق سلطنت دی هر یو کار دی د کمال دی هر یو کار کې د حکمت دی ابراهیم خلیل الله د پاللې په سرور کې ګډ چاپېره پرې لمبې وي ستا خلیل خو په سور کې راګډ کړی دی موسی دی د فرعون ظالم په کور کې چې نمرود دې هلاک کړی د یو ماشي په قوت دی هر یو کار دی د کمال دی هر یو کار کې د حکمت دی د هر چا بېل بېل اواز دی د هر چا بېل بېل ذات رنګ دی څوک دې ښکلی پیدا کړی د چا شکل لږ بدرنګ دی خدای ټول دا ستا بندیان دي څوک باچا دی څوک ملنګ دی اخیستی دي څوک نشي تا ورکړی چې عزت دی هر یو کار دی د کمال دی هر یو کار کې د حکمت دی څونه دروي دي ښارونه څونه غټې صحراګانې د سپرلي په مست موسم کې مستې ښکلې هواګانې ستا د نور رڼا ته چرته رسي نورې رڼاګانې په دې ټولو کائناتو چې موجود دا ستا صفت دی هر یو کار دی د کمال دی هر یو کار کې د حکمت دی څونه لوی دي سمندر دی څونه لوړ لوړ دي غرونه بره واورې پرې وریږي لاندې یخ کې ګلونه د دې غرونو نه راغلي ښکته سمې ته سیندونه دې سیندونو ته د خلکو ګوره څونه ضرورت دی هر یو کار دی د کمال دی هر یو کار کې د حکمت دی په اوبو کې د بجلي ده په بجلۍ کې د سور اور دی د غر څوکه کې چینه ده سم د یخو اوبو ستور دی اچي سم غټ ځناور دی خو په انسان د پاسه سور دی دلته عقل مې کار پرېږدي چې ستا څومره لوی قدرت دی هر یو کار دی د کمال دی هر یو کار کې د حکمت دی ورځ چې ختمه شي ملګرو نو بیا شپه راولي توره یو غټ بلد پکې بل شي د هغې رڼا ته ګوره ستوري دور وي په گردش کې شي خاموشه دنیا نوره څوک پراته په فوټپاتونو د چا دنګ محل اوچت دی هر یو کار دی د کمال دی هر یو کار کې د حکمت دی پیدا کړي وي خاونده څونه غټ غټ ځناور دي د انسان نه یو پسه ده یو په زره طاقتور دي ټول به ځینې دي دنیا نه بس روان دي مسافر دي حکم شوی انس او جن ته صرف ستا د عبادت دی هر یو کار دی د کمال دی هر یو کار کې د حکمت دی
خپ سوچ ګرځه انسانا دا خبره کوم تا ته د مرګي په تمانچه به د یو ځلي شي خوله ماته دا ستا سر د قدر وړ دی دا چې ټیټ نه کې بل چاته یو ورځ به دې پیشي وي ګوره دا خو حقیقت دی هر یو کار دې د کمال دی هر یو کار کې د حکمت دی څوک پورته شان سر دی خو د علم خزانه ده دا دماغ پکې یوازې څونه لویه کارخانه ده دا نه چاته راټیټېږي او نه د لوبو کې لوده ده څوک پورته شان سر دی څونه لوی ودانیت دی هر یو کار دې د کمال دی هر یو کار کې د حکمت دی څونه ښکلې د یار سترګې څونه ښکلی مخ د یارو څونه ښکلی ستا محبوب دی څنګه ښایسته مدینه ښارو خدای ته به څونه ښکلی څونه ښکلی ستا دیدارو ته زمونږ یې نصیب کړي درته دغه مې مینت دی هر یو کار دې د کمال دی هر یو کار کې د حکمت دی زه عاجز دا ستا بندی یم ستا اختیار کې زما دل دی زما له ډک ستا د مینې د کافر زړه ته سند دی نه قابل زه د جنت یم خو د دوزخ زما قابل دی یو ادنا شان مسلمان یم خو یقین مې په قیامت دی هر یو کار دې د کمال دی هر یو کار کې د حکمت دی د دنیا ټول طاقتونه به ټینګ نه شي ستا سیلۍ ته اسرافیل که ستا په حکم یو پوټی ورکړي شپېلۍ ته عرش کرسي دې ډېر زیات پېږي خو نه رسېږي ستا لویۍ ته بل شریک د سره نشته ستا یوازې سلطنت دی هر یو کار دې د کمال دی هر یو کار کې د حکمت دی انسان هېڅ کولی نه شي هر څه ستا په حکم کېږي ستا د حکم نه بغیر یو پان هم نه رپېږي ستا رضا چې پکې نه وي دا شپه هم نه سبا کېږي ستا نامه چې پې څوک واخلي هغې کار کې برکت دی هر یو کار دې د کمال دی هر یو کار کې د حکمت دی چې یقین ستا په ذاتي کلکه ملې په قرآني غرور کبر پکې نه وي ښایسته ښکلی مسلماني خامخا دې په قسمت کې د جنت ګلې غلماني د خپل مور او پلار سره مینه یو ډېر ښکلی عبادت دی هر یو کار دې د کمال دی هر یو کار کې د حکمت دی د دنیوي عزت نشته نه مثال دې د طاقت شته نه په نوم د څه شریک شته نه بل داسې سلطنت شته تش د مرګ چې ځان بچ کړي نو کوم باچا کې دا همت شته د هر چا ورکوټ یې کور دی چې نامېر تور د حق دی هر یو کار دې د کمال دی هر یو کار کې د حکمت دی که دا ټول مخلوق منشان شي هر زنده قلم په لاسو دوی چې ټول عمر لیکل کوي صف به نه کښتاسو ژوند یو ډېر سخت امتحان دی خدای موږ پرې پکې پاسو زه په دې ستا په قرآن کې داسې شوی وضاحت دی هر یو کار دې د کمال دی هر یو کار کې د حکمت دی 6666 آیاتونه د قرآن په کمال دې راځای کړي په مضمون کې د انسانو بل دې سترې ودرولې په دې خلکو د اسمانو بعضې کس دې پیدا کړی څومره ښکلی خوبصورت دی هر یو کار دې د کمال دی هر یو کار کې د حکمت دی 6666 آیاتونه د قرآن په کمال دې راځای کړي په مضمون کې د انسانو بل دې سترې ودرولې په دې خلکو د اسمانو بعضې کس دې پیدا کړی څومره ښکلی خوبصورت دی هر یو کار دې د کمال دی هر یو کار کې د حکمت دی قل هو الله احد ته بې نیازه صمدي نه دې پلار شته دی نه پلاري لم یلد ولم یولد څوک چې تا له شریک ګوري بیا ارام ویني جنت دی هر یو کار دې د کمال دی هر یو کار کې د حکمت دی تعظیم تعالی ته د ټول جهان مولای د جواب دې هېڅوک نشته ته په هر چا سربالای ثناخوان چې دې د ځان کړم زما سخت ښکلی قسمت دی هر یو کار دې د کمال دی هر یو کار کې د حکمت دی د سالو دننه بدن کې تکه سره وینه کې سازه خېټه ډکه د ګندۍ وي سمې سوته سمې تیازه څوک یې خوا ته ورتلی نه شي وشي جامې به مې مېلمازه نو بیا په دې سالو کې دننه څومره ښکلی پاک نعمت دی هر یو کار دې د کمال دی هر یو کار کې د حکمت دی ټولې یو شانې اوبه دي خو جګ پکې زمزم دی مسلمان د دې د څکلو ارماني په هر قدم دی څوک چې څومره صفت وکړي نو زه به وایم چې دا کم دی دا د هر مرض علاج دی دې کې دا صلاحیت دی هر یو کار دې د کمال دی هر یو کار کې د حکمت دی بیخي یو شانې نامه ده بیخي یو د دواړو رنګ دی د مچۍ په خوله کې شات دي د مچانو خوله کې ګم دی د دې یو خلک صفت کوي د دې بل نه خلک تنګ دی یو د ګلو په سر ناست دی د بل ګل د ضلالت دی هر یو کار دې د کمال دی هر یو کار کې د حکمت دی د باران په هر یو څاڅکي
مقرره ملایکه ده چې نه وروسته ته محتاج دي هم محتاج امریکا ده دغې ټولو د کافي ستا د قهر یو جټکه ده څومره لویه د خدایي ده څومره دوی د شان شوکت دی هر یو کار دی د کمال دی هر یو کار کې د حکمت دی د دنیا هر یو نظام دی څومره ښکلی مزېدار دی هر یو څیز په دې دنیا کې ستا د حکم تابعدار دی رزق ته ورکې رازقه خو بانې بېل بېلکار دی د یو چرګې خپل بچي سه ګوره څومره محبت دی هر یو کار دی د کمال دی هر یو کار کې د حکمت دی رالیږلي دي دنیا ته قسمه قسم انسانان دي څوک خندا او خوشحالي کوي څوک اخته په انتظام دي څوک یو زوره د ایثار دي څوک واپس بېرته روان دي څوک ملنګ غریب بېوسه څوک غاویله په دولت دی څوک ملنګ کچکول په غاړه څوک باچا په سر تاج دی د چا غټ غټ مهرونه څوک د یوې چوپړۍ محتاج دی د نامې نه دې قربان شم ستا په ټوله دنیا راج دی څوک بیمار په کټ کې پروت دی د چا څونه ښه صحت دی هر یو کار دی د کمال دی هر یو کار کې د حکمت دی انسان هیڅ کولی نشي هر څه ستا په حکم کېږي دنګه کاڼي کې چیني ته چې شنه پاڼه مېلاوېږي خلک وایي نور د ځمکې خو ځمکه نور نه راتاوېږي محکم یو څیز چېرته نشته هر یو څیز په حرکت دی هر یو کار دی د کمال دی هر یو کار کې د حکمت دی په زرګونو غټ غټ ستوري ګرځي ټول د نور په خوا کې نور هم نه دی مستقیم دی هم ګرځي کهکشان کې ای د دې هر څیز مالکه څه چې غواړم هغه راکړي بس په کار مې ستا رضا ده زما دغه تعجب دی هر یو کار دی د کمال دی هر یو کار کې د حکمت دی ستا رضا چې مې نصیب شي نو دا خو ډېر لوی غنیمت دی نه یېرېږم بیا د اوره نه مشکل راته قیامت دی زه ډېر ښه په دې پوهېږم چې بیا آسان راته جنت دی دغه سوال که مې منظور شي نو بیا څه غم د آخرت دی هر یو کار دی د کمال دی هر یو کار کې د حکمت دی ښکلی ښار دی په دنیا کې مدینه منوره ده دا جانو د خولې یورم د جنت یو نظاره ده خوا کې جنت البقي مقدسه مقبره ده پکې هغه جانان پروت دی چې پرې ختم نبوت دی هر یو کار دی د کمال دی هر یو کار کې د حکمت دی یا مې بوځه مدینې ته یا به دلته درته جارم ته مې رب زه دې بندې یمه هغه راکړه چې څه غواړم دا ارمان به مې پوره شي که سعودي عرب ته لاړم زما دغه درته سوال دی زما دا درته منت دی هر یو کار دی د کمال دی هر یو کار کې د حکمت دی مدینې منورې ته یو چکر خو راله راکړه په دا خپل عظیم دربار کې مې قبوله دا دعا کړه هېڅ کمی د سره نشته په جهاز کې مې پاوا کړه راته لاره کې خنډ شوی دغه خپل ظالم غربت دی هر یو کار دی د کمال دی هر یو کار کې د حکمت دی ورو دونه وخت پس زما سوال قبول شو او قاضي حسین احمد صاحب راپاسې د خدای دې ډېر عمر ورکړي او زما د حج کار وشو په دې وخت کې دا حمد زه پرېږدم او په دې بل طرف ته زما ځکه چې دا هم د کمال خبره ده چې د یو غریب انسان او هلته تلل نو ما نه دا فرض په ما